دوستانو نننی ویډیو زموږ په دې باره کې ده چې د ښځې څنګه پته لګي چې د ښځې کوروالي ته زړه شوی دی. دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرور رسي. سلامونه دوستانو. ښځه چې کله ګرمه شي او په شوق کې راشي نو په ښځه کې دغه درې نښې پیدا کیږي او که تاسو غواړئ چې دغه ښځه ډیر زر انزال کړئ نو تاسو کولی شئ چې اول دغه درې نښې پیدا کړئ او بیا له دې نه وروسته ورسره کوروالی وکړئ. درې نښې دا دي چې تاسو ډیر په مختصره پوهه شئ او تاسو کولی شئ چې دغه درې نښې په ښځو کې په څو خبرو را پیدا کړئ او که چېرې تاسو د ښځې په بدن کې دا درې نښې ولیدې یا را پیدا شوې نو تاسو ډیر زر د ښځې سره کوروالی وکړئ او زر یې انزال کړئ. اول نښه تاسو کولی شئ چې د ښځې په سترګو کې پیدا کړئ. د ښځې په سترګو کې چې کوم سپین وي، کوم چې په سترګو کې دننه وي نو چې هغه سره شي یعنې سره رګونه پکې را پیدا شي او د سترګو هغه تور چې غټ ښکاره شي نو پوهه شئ چې ښځه خوند کې راغلې ده. دویمه نښه ده چې د ښځې د سینو سرونه دي چې د سینو سرونه کله اوږده شي او سینې نو پوهه شئ چې ښځې مو ګرمه شوې ده او په شوق کې راغلې ده او دغه کار کولو ته یې زړه کیږي او ډېرې ښځې خپلو خاوندانو ته نشي ویلی چې زما دغه کار کولو ته زړه شوی دی. درېیمه نښه یې دا ده چې د ښځې بدن چې کله لوند شي یعنې شرمګاه لمده شي او بدن یې نیغ ودرېږي او سینې یې کلکې شي نو تاسو کولی شئ چې په دغه وخت کې ورسره کوروالی وکړئ او ښځه به هم تاسو سره په شوق کوروالی وکړي او ښځه به مو زر انزال شي. دوستانو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.